ټیکټ ته ناشې زما په ټیکټ راخېږي زه به زما عمرې ده ته ما ته ټیکټ په لږ کې راځي چې پور زموږ سره سترګې لګي نه خو انتظام شته دی هلکه یو 2 کودر اوبه کېدی یو 3 کودر اوبه کېدی چې دا خلک خو بس ټیکل ظالمانو نو څه کېده کار د مردان د پټخیر رسوات نه تر ما پکې د کراچۍ د پلانو مشهورتیا لپاره چې موږ مشهور خپل کسانې بر ودرولي هغوی ویډیوګانې کولې. قدرمندو کتونکو د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې یو پیغام تاسو ته واضحه کوم. دا د واضحه وي نو ډاوټ دی کې هیڅ شک نشته دی چې سید باچا بای چې کوم دی یو ډیر نایس یو ډیر اخلاقی انسان دی د پښتنو مین انسان دی یو ډیر ښه انسان دی. دین علاوه کوم د عبدالحکیم خبرو کو عبدالحکیم بای ځان له یو بهترین انسان بلکې زما یو ډیر خوږ ملګری خو دغه یو خبر ورته واضحه کوم چې تنقید برای اصلاح پکار د چې دی دغه په مونږ کې پیدا شي د دې توان په مونږ کې پیدا شي چې کم تنقید دی چې هغه په مونږ په خپل ځان باندې ومنو د دوی چې دا کم انتظاماتو د دې نه بالکل نه مونږ نه نور زیاتره خلک ما چې د خلکو رویې وکتلې زیاتره خلک د دغې نه مطمئن نه چې درته ویلی نه شم. زه به سره خپلې خبرې وروسته کوم خو د دې ملګرو حالات درته ږدم اوس به وایي چې تا ذاتي غوسه ده که څه چل دی د دوی دغه سره ږدم چې پروګرام څنګه چارلی بھائی څنګه حال دی او دا راته ووایه چې کوم پروګرام نه تلي په دې سایټ کې هم څه چلیږي دا څه به ویل غواړې؟ هلکه شور به نه کې د قهر ګرمي وه او عبدالحکیم د کوم نایب ناتخوان سوشل میډیا سټار ځان ته یو ښه ناتخوان دی وروره دروازې بندې کړې وې ټیک شوله او خپل کسان یې بره ودرولي چې یاره راشي که نه او د پلانو مطلب مشهورتیا دپاره چې د زمونږ دغه مشهور شي کوم دوی د ایجنسي کولاو کړی ده ټیک شوله او بس مړه او مولیانو درته وایم هغه مخلص مولیانو پسې هغه ویډیو کړی وه ټیک شوه داسې خلک پکې ولاړ د الله د لارو نه ښه خبرو او تا که حرکتونه لیدلې وه دیکې او لینونه یې نه جوړول دومره حالات داسې وو که نه هغه خبرو چلم رانه یې دومره داسې کړي مزغوم کار پرېښی دی خو دا صرف پلانو مشهورتیا دپاره چې موږ مشهور شو خپل کسان یې بره ودرولي هغوی ویډیوګانې کولې نایب رالی موږ ته ویل دروازه هلکه تاسو ګوره خلک راغوښتي دي ستاسو خو د دنیا پال ورځي ټیک شوه دا دروازې کولاو کوي دا دغه خو نه دی چې نادره دفتر دی چې ور به شي بېنظیرې پیسې پیسې دا خلک هم تاسو راغوښتي تاسو له راغلي اوس یې پرېږدئ او ټوکنې والي د دې کې د دوی څه مطلب ټوکنې والي اوس ګډې وړې شروع کوم او بس الله دې پکې خیر واچي او څه غوسې یم بس الله دې رحم وکړي خو څه چې بیا دپاره داسې د انسان تذلیل ونه کړلی نه دا دې نه کوي قطعاً دې په سوشل میډیا نه راځي بیا دې نه وایي چې تاله خلک راغله د مردان د بټخیر د سوات نه تر ما پکې د کراچۍ مېلمانه مو لیدل او بیا دغه ته په میک وایي چې دا زما مېلمانه داسې ورته وایي بهي دا دروازې ته ورته کولاو کوي وایي راځئ دا ستاسو خپل په روډ د سور نور ته ودرولي او هغه وکړئ که نه قسم مې دې په خدای که نه چې یو خو د خبرو چل نه ورتلو هغوی له مړه ده ووایه بهي زموږ مېلمانه راغلي تاسو نظم و ضبط دغه وکړي مزایر تاسو پښتانه دغه وکړي دا په ټولې دنیا ته یې ښودله ټولې لایو چلېدلې ټیک شوله خو د دوی له طریقه نه ورتله چېرته پروګرام یې جوړ زما خیال دا ډول کړی نه و دا پروګرامونه دوی چېرته کړي دا سوشل میډیا نه وه چې عبدالحکیم میک ونیسه نایب سټوډیو کې ودرې نه دا سټیج ډېر ګران کار دی دا خلک کنټرول کولی موږ یې زموږ هغوی نه داسې خلک راغلي وو کراچۍ مینګولې نه هغوی ته یې دوی له طریقه نه ورتله هلکه دا ګیټونه کولاو کوي او خلکو ته یې راځئ ډېره مننه شکریه ادا کړئ چې تاسو دومره راغلئ سمه دومره خلک وو چې سمه جلسه وه خو دوی طریقه ولا نه ورتلله او بس موږ خو ته ډېر زیات ستا په خیال چارلي ستا ذهن څه وایي صرف ته به دې خفه شوی کړو دا نور خلک به هم دا کوم چې په نور ولاړو په روډ باندې چا به خفګان وړی کړو څه تاثرات په خدای تعالی یقین وکړه که نه خلکو کنځلې کولې او عالمانو قاریانو پکې هغوی هم پکې کنځلې کولې هغوی کنځلې کوي هغه مخلص په دوی پسې خو زه دغه قاریانو ته دا ولاړ چې د درجو وایو د الله د لارو نه خبرو هغوی چې کوم هغه ماحول کم خراب کړی و مړه تون نه بس څه به بس جزاک الله نور څه به نه وایو چارلي شونکه ډېر زیات غوسه دی دې ټایم کې زمونږ د خولو نه به تاسو ته پته لګي چې زمونږ څه حالات آفتاب بھائی څه به ویل غواړې آفتاب په دوکان کې موجود وي دا وخت ګران مینوالو السلام علیکم یاره موږ خو لاړو ټیکټ درته میلاو نه شو ټیکټ یو خو مې دوی هغه کوپن لاغولی دی چې راشي کوپن والا ټیکټ دی دا یو حج له به عمرې له به قسم به تشه ډرامه وه هلته خلک یې ځان یې مشهورو خلک یې غونډ بار بند کړي کوم چې پکې ښه کسان وو
د هغوی د جیب کسانو د څنګ کسانو هغه ته یې پرده کې ګیټ کولاو کوي ته راځه باقي نور داسې عالمان پکې ولاړ وو دکې ورکولې زه د عالمانو ته مریا یم چې د خدای مسلمانانو زه یې په شرخ ته ولګي دغه ذلیله کېدل دي په سرو غرمو ولاړې لاړ شي خپلو بچو له لاړ شي د هغوی سره کښېنې غرمه تېره کوي ستا پکې یاران دوستان نه چې خلکو یې خپل زما پکې دوه درې یاران دوستان ولاړ وو نایب راغې سلام کلام ما ته کوپن راواله نو په کوپن د خدای کور او سارا وران کمې زه سره عمرې لازم نه ما باندې د خدای خپل را موقع زلاړ شم زه بس ټیکټ ته ناشې زما په ټیکټ راخېږي زه به زما عمرې ده ته ما ته ګیټ کولاو ګل کې راځي شپه ور زموږ سره سترګې لګي ناست پاسې د واسه ها زه عبدالحکیم ته ویم که نه چې ته بار بار لګې که نه خو دا په نیمه کې وایي منچخي که نه وایي دا ورونه کولاو کوي دا خلک د غونډ راځي ټیک ده څوک کوپن اخلي په کورسو دي کې نه ولي په قطار یاره ګرځه نوم لیکه ارشه لیکه یو کوپن ورکوه زر د قسم خورم زر د قسم چې غونډې کورسۍ تشې وي نه نو دا بار دونه ګڼه ولې جوړه دا بره ګڼه ځکه وه که نه چې دوی کسان بند کړي ورونه بند کړي وو ټیک ده زه تا په زه ته کې ګیټ بندوم خیال دی په دې لار کې د لار کې دوه خښتې ږدمه که نه د سونیا خلک به راځي ودرېږي بند به شي ټیک ده که نه دغسې چې یې کړی او بر خپل کسان ودرولي ورو ورو بس ریکارډینګونه یې کوو یاره دومره خلک دي او دومره خلک دي چې راشي یاره دا ګیټ کولاو کوي خو دا ګیټو ته کولاو که نه او بار بار پولیس ته انتظامیه ته زما خواست چې راشي دا خلک کنټرول کړي روډونه بندېږي خلک ډېر زما دې په خدای قسم چې غونډ به 300 کسانو خو شی بند کړی ټول راځېدل دننه کورسۍ تشې وې بالکل دا چې دوی صرف عبدالحکیم ویلی ګیټ کولاو کوي هېڅ هم نه و دا په سعودي کې یو کس یو شورتا او په مکې څومره خلک یې کنټرول کړي داسې ګپ او پولیس او محکمه راځي او دا راځي ما د خدای وایي چې ګیټ یې کولاو کړی وی هېڅ بله خبره ده دا هم کومه رښتیا دا کوپن دی که نه دا دوی ورکړي دوی دې په قرآن لاس کړي چې 4 بجې غلی به وکړم دا بیا خپل ملګري له ورکړي ورته وایي ستا شو او ته پرې لاړ شه د دې چې کوم خاص نږدې کس دا به ته یاد ساتي دا به ته یاد ساتي د دوی خپل ملګری وایي ښه کس هغه به ځي ته څه د حالاتو نه ما ته هر څه پته ولګېده دا کوم د خلکو دا تذلیل کېدل او د ذلیله کېدل بله خبره زه درته کوم ځان په دې کې داسې کسان راځي چې کوپن یې نه اخېست هغه ته به ګیټ کولاوېده دا مېلمه خاص کسه به ته دا مو در وپار که نه کوپن وله ورکړه که نه کوم چې ستا خپل کس دی ملګری دی هغه یې دننه بیا هغه کوپن پرېښي خو دا کوپن به دې کې یو کس له ورکړي یا یې سره خېجی نه یا بوخېږي چې لکه د پلانکي نه وخته دا زما ملګری دا پرې لاړه مړه هغسې هغه ډرامې جوړه کړې وه قسم مې دې په خدای دماغ راله خراب کړي نه بار د اوبو انتظام شته دی هلکه یو 2 کولر اوبه کېدی یو 3 کولر اوبه کېدی چې دا خلک خو اوبه څکي که له ظالمانو نو څه کې له لېر نه به اوبه څکي چارلي هغوی وایي موږ ته دا پته نه و چې دونه خلک به راځي ښه ورته پته وه څومره پلان پال وځي دوی دا چې کوم د اسم نو د پوینټ خبرې له راځو ګیټونه کولاو که خلک راغله خبره کم پکې راځی شو کم راځی نه شو که په سړک ودرېږي او که په هر ځای کې کښېني چې کم راځی شو د مقصد زما د خبرې مقصد دا دی دوی ګیټ نه کولاوو هسې خلکو له تکلیف ورکوو داسې مشهورتیا دپاره هر څه وکړه لکه سید باچا به وایي چې ما له دومره خلک راغلي راشي وګوره دا دی هغه دی عبدالحکیم به وایي چې زما دومره خلک دي پین پیار ورځ دي دغه نایب څه دی ناتخوانه دا ټوله گیم زبرتن دا ټول گیم دې قسم نو رش خودلو ګورې دا دروازه سره دا کولاو که کم خلک ورغله زیر شو خطه یعنې څوک پاګلان نه دي چې دا وایي چې دا ونه شو هغه نه څوک جګړې کوي په دې کې خو دا صرف دوی ګیټ دی بند کړو چې خلک راجمع شي چې زموږ ویډیو وایرل لاړه شي چې هلکه دوی یو اداره کولاو کړه اداره چې خلک ورته راځي دا هسې ګپ شپ دی بس د پوینټ خبره دا ده چې دا ګیټ کولاو کړو هېڅ هم نه و خو هسې خلکو له تکلیف ورکړو غریبانان سوات نه یو پکې زه سوات نه راغلی یو زه پکې د رسمیل خان نه راغلی یم د دې خدای کور وړاندې چې دا دلته که راته په یو کوپن پسې ما د سوات او د رسمیل خان نه راته که نه خدای دې تباه برباد کړي ولې راتللی چا درته چې راشه دې ګرمۍ کې ته راتلې خو چا دوی چې د ګرمۍ کې ما سې بوډا دوی چې ما سره واسه نیسه والله خو دغه شی دا وطن وړی یم او دغه د بسرو غرمه ولاړ خدای هم کور او ساره د دفتر سوران که خدای کور او ساره مې جانسۍ سوران کا تباه برباد شي قدرمندو کتونکو تاسو وکتل چونکې یار دا کسان خو نور دا اورېدلو نه دي زما داسې حالات دی کپړې خو ټولې لمدېري دا وینې دا والله خوله یې ټولو او حالات داسې دي که نه چې بس څه ویلی نه شو والله داسې حالات دي خو موږ دا حیران یو په هغې کې کم سپین کم علما کم پټکو والا خلک هغوی پکې دکې او دغه وخوړل څنګه چې دوی بهرحال څه به نه ویم خو آینده دپاره چې پروګرام کوئ مهرباني کوئ د هغې دپاره یو نظم و ضبط خپل یو پروګرام خپل یو ټیم خپل یو پلان جوړوئ د هغې مطابق پروګرام کوئ د انسانانو تذلیل مه کوئ تاسو تذلیل لپاره ضلالت دپاره صرف خلک راغواړئ ډېره مننه इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।